چای فروخت او د بابا په لاس کې د بجلی بیلونه او په سترګو کې اوښکې. څه عجیبه منظر دی. تاسو راځئ. وروره دا زه څه وینم؟ په لاسو کې پلی کارټ او د بابا په لاسو کې د بجلی بیلونه او په سترګو کې اوښکې. خیر خو دی که نه وروره؟ وروره یو طرف ته را بسې د بجلی بیلونه د حد نه سیوا راغلي دي او بل طرف ته چې ناروا ټیکسونو ته وګورم نو ملا راله ماته کړې ده. وروره تېر شوي بیلونه مې د یو بل نه روپۍ خرڅ کړې وي چې هغه روپۍ را باندې اوس هم دي او اوس را باندې څوک د قرضو روپیو بار هم نه کوي او اوس رانه په بیل کې میټر وړي نه زه څه وکړم وروره زه څه وکړم. په ځان مې ډېره سخته تېره کړې ده خو د کور او د وړو سخته نشم برداشت کولی. وروره ستا نه څه پرده د شپې ورځې د محنت باوجود بیا هم د کور د وړو غوړو او چینې پیسې نه برابرېږي او دومره تنګ راغلی ما که خودکشي حرامه نه وی وروره نو ما به خودکشي کړې وه. بیا چې زما له پلار او ماشومانو بې وسۍ او نږدې مګړې ته وګورم نو سوچ کوم چې زما محنت زما د پلار او د ماشومانو لپاره هېڅ هم جوړ نه کړی. ورور داسې مه وایه، ناامیدي ګناه ده. د الله فتح او موږ سرمایهدارانو باندې امتحان دی او الله ګوري چې دا خلک څه کوي. د الله نه څه هم نه پټېږي او بیا موږ هم ډېر ګناهګار یو. هسې سوچ کوم چې په آخرت کې به د ادارو او د دې محکمو څه حالات وي او د ګیس او ابډا محکمې ته زه یم چې د دې سپینګیري دا اوښکې به تاسو له ښې نه شي او د آخرت ورځ ډېره زیاته نږدې ده. د دې سپینګیري به د آخرت په ورځ لاس وي او ستاسو به ګریوان وي. ستاسو بابا خفه کېږه مو. راځئ د بجلۍ دا بیلونه به د لم زه جمع کړم او د یوې میاشتې دپاره به زه تاسو له کور له راشن هم درکړم. راځئ. سبحان الله والحمد لله لا اله الا هر سړی ژوند تیروي د ځان دپاره. ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي، چې د بل په درد دردمند شي. درد هغه دی د خپل ځان په درد حیوان هم ښه پوهېږي. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.